د غڼې ځاله 4مه برخه. خوشحاله وم. له زوی سره مې ژمنه وکړه چې کباب در باندې خورم. د تګه کباب نه و خوړلی، د اخیستو وس یې نه درلود. لور به مې ویل چې ورور ډېر وخت کورس ته نږدې د هوټل د کباب په لوګي کې ارته سپږمې ولاړ وي، د کباب په بوی نه مړېږي. د بینډیو پخولو په وخت کې به مې له ځانه سره د خوشحالۍ خبرې کولې. څمڅمې له دیګ سره لګوله. ټکا یې خره باندې لګېده، خو د لور غږ یودم غلی کړم. ویل چې په بټوه کې 2 کارتونه دي. په بیړه مې ور وکتل. بټوې یوې او بل کوچنی جیب هم درلود. کارتونه مې را واخیستل. یو د بانک کارت و، بل د دفتر کارت و. د دفتر کارت مې واړو، شاته یې د تلیفون شمیره لیکلې وه. غلی دیوال ته ور وښویېدم. ولې مې ولګول. زړه مې نارامه و. کاشکې بټوې دا کوچنی جیب نه درلودی، کاشکې کارتونه نه وای، کاشکې مې لور ړنده وه چې هېڅ نه و لیدلي. یودم غلی شوم. له ځانه سره مې وویل خدای دې نه ړندوي. بېرته مې خپله خبره ترمیم کړه. کاشکې مې د لور پر سترګو یوه شیبه تیاره راغلی وای، یوازې یوه لنډه شیبه دومره دا چې دا کوچنی جیب یې نه وای لیدلی. لور ته مې غوسه راغله. دې باید دا کارتونه نه وای موندلي. فکر په مخه کړم اوس به څه کېږي. د زوی شونډې مې همداسې و چې راته ښکارېدې. کباب یې خوب و. د لور غږ مې واورېد. دیګ وسوځېد. مورې پزه مې کش کړه. د پیازو سوځېدو بوی راته. د ډوډۍ د خوړلو په وخت کې مې لور را یاده کړه چې ښځې ته باید تلیفون وکړم، خو زما زړه نه و. تلیفون مې بانه کړ. موږ تلیفون نه درلود. لور مې راته وویل چې د ښځې به اندېښنه وي، ورور به د ګاونډي له کوره موبایل راوړي. بله بانه نه راته جوړېده. هېڅ مې نه ویل. زوی مې ورغی، یو زوړ موبایل یې راوړ. شمیره مې ووهله. تلیفون مې غوږ ته ونیو. که شبکې راته ویلې وای چې دا نمره په دستګاه کې نشته، نو سوجي حلوا به مې خیرات کړې وه. خو زنګ تیر شو. یو سړی و، ځان یې د یوې موسسې ادارې برخې مشر راوښود. لنډې خبرې مې ورسره وکړې. ورکې بټوې خاوند یې کارمنده وه. مننې ته یې پرې نه ښودم. ورته ومې ویل چې ښځه د بوټونو رنګولو ځای ته راشي. سهار مې یو بوټ رنګو چې ښځه راغله. دعاوې یې کولې. ویلې چې همدا یې د یوې میاشتې تنخوا ده. ټیټه شوه. سترګې یې له اوښکو ډکې وې. په غېږ کې یې ونیولم. زما د چادرۍ په خیرنه سپېره خولۍ یې شونډې کېښودې او لاړه. زړه مې سکون وموند. یوه شېبه داسې راته ویسېده لکه خدای چې زما پر سر لاس ایښی وي. 2 ورځې وروسته بیا راغله. د ژوند پوښتنه یې رانه وکړه. هېڅ شکایت مې نه درلود، خو زما په ستن سوریو ګوتو او خیرنې زړې چادرې د غربت چغې وهلې. ښځې راته ویل چې د تره زوی یې د وچو میوو د پاکولو یو کوچنی شرکت لري. که هلته کار غواړې خبرې به ورسره وکړم. نور معلومات مې ورنه وغوښتل. په شرکت کې یوازې ښځې وې. خوښه مې شوه. 2 ورځې وروسته نوی کار ته لاړم. په 4 لوړو دیوالونو کې کوچنی خلاص ځای و. دا هن چادر چت پر اوسپنیزو پایو ولاړو. په بیړه مې پلاستیکي فرش ناستې ښځې تر سترګو تیر کړ. 8 ښځو وچه میوه پاکوله. یوه بوډا وظیفه راوښودله. ما به یوازې له شنو ممیزو سپېره ډکي لرې کول. کېناستم. شاوخوا مې وکتل. 2 ښځو پرته له بادامو بل څه پکې نه لیدل کېدل. ټولې ماتول. یوې له ماتو کړو چارمغزو تور پوستکي جلا کول. بلې بوډا پر پلاستیکي څوکۍ راډیوې اورېده. کله کله به ولاړ شو. پر ښځو به را وګرځېد. بېرته به په څوکۍ کېناست. ښځو زړېدلې سرونه کار باندې بوختې وې. غرمه یې ډوډۍ راوړه. په قاب کې د لوبیا دانو خړې اوبه ډېرې وې. ټوله ورځ مې خبره ونه کړه. چوپه وم. په بټوې پسې مې سوچونه کول. له ځانه سره مې ویل که دا پیسې مې نه وای ورکړی، د دې کار څښتنه نه کېدم. دا دی د هغې په برکت خدای پاک کار راکړ. پیسې اخر خلاصېدې، خو دا کار دایمي ده. دا نه چې ما څه نه ویل. ډېرې خبرې وې، خو کارګرو ښځو خوله نه چوه کوله. ماښام کور ته لاړم. د ډوډۍ په وخت به مې کله کله د ښي لاس د 2 ګوتو نوکان بې اختیاره سره وجنګول. له ممیزو د خلو د ایستلو عادت ورسره و. بل سهار په سالون کې خنداوې وې. ښځو لاس راکړ. مینه ناکې راته ښکاره شوې. دوی ټوکې سره درلودې، خو د بوډا په راتګ ټولې غلې شوې. ساعت وروسته بوډا ور وغوښتم. ورغلم. ویل چې د ممیزو په پاکولو کې تکړه یې. دا ځل مې ګوتې تیزې ښوولې، خو د بوډا د تندي ګونځې لا پسې ننوتې وې.
وروسته راغی په غوسه یې وویل چې 3 ورځې د امتحاني دوره ده، دومره ورو کار مه کوه، سوکه کار کوه خو صحیح کار کوه. زړه ته مې نه لویږي چې په درد دې وخوري. غرمه یوې ښځې راته وویل چې د کارخانې مالک ډېر وخت په دوبۍ کې وي، په هفتو یې نه وینو، ټول واک یې همدې بوډا ته ورسپارلی دی. د بوډا که چاته زړه وي کار کې پرېږدي، که نه هر چاته مختلفې بانې جوړوي او په مختلفو بانو یې له کاره رخصتوي. ماسپښین مې د بوډا له غوسې ډکه ناره واورېده. ور ومې کتل، په جګو پښو د ماته شویو بادامو کوټې ته ناست و. په ګوتو کې د مات شوي بادام سپینه ټوټه نیولې وه. د یوې کارګرې ته غوسه کوله، ویلې چې د څټک له وارې سره پام کوه، بادام باید له پوستکي سره روغ راووځي. د ښځې سر وځړېد، غلې ناسته وه، هېڅ هم نه ویل، خو ډنګر لاس یې لړزېده. بیا ما ته راغی، په پاکو ممیزو کې یې تورې ګوتې دننه کړې، ډک ورغوي ته یې ور پو کړل. ممیز یې بېرته پر کوټه واچول، ودرېد، خو یودم بېرته کېناست. یو ممیز یې راواخیست، سر کې یې کوچنی لرګی پاتې و. ممیز یې په 2 ګوتو کې راته ونیو. ما لرګی ترې ویست، د خولې ته واچوه، بې غاښونو وره یې پرې ټینګې کړې. له غرور ډکې وړې سترګې یې وځلېدې. دنیا یې فتح کړې وه، خو کور یې ودان، هېڅ یې ونه ویل. لاړ، پر څوکۍ کېناست. په 3مه ورځ له کار سره سمه بلده شوم. بلده لا اوله وم. له ممیزو ډکو ایستلو جادو نه غوښتله، کوم خاص کمال یې نه درلود، خو اوس مې ګوتې تیزې خوځېدلې. بلده شوم، خوشحاله وم، غم مې نه درلود. زموږ لوی ارمان وچه ډوډۍ وه. وچه ډوډۍ را رسېدله، خو کله کله به د بوډا روې ځورولم. دی له ما سره سم و. پوهېدم چې د واسطې په خاطر سترګه رانه کوي، خو پر نورو ښځو تیز ورته، ډېر تیز. کله کله به یې له خولې سپکه خبره راوته. یوه ورځ د یوې ښځې په ښه د اوبو له ډک جګ سره ولګېده. جګ راتاو شو، اوبه ترې لږ توی شوې. ښځې چټک لاس ور وغځاوه، خو اوبه د شنو ممیزو تر کوټې لاندې وتې. بوډا یودم په ښځې منډه واخیسته، پورې یې وهله. له خولې بې خونده خبره راووته. ویې ویل، سمه ته کشنه خری. زړه مې ور واخیست. ړنګه ښځه مې تر مټ ونیوله. ښځه کېناسته، ژړل یې. یوه بله ښځه راغله، لاندې ممیز یې لمر ته واچول. بل سهار مې زوی ناروغه و، کار ته ناوخته ورغلم. بوډا راته وویل چې داسې کار نه کار. غلې ترې تېره شوم، خو په سبا یې بیا ناوخته شوم. په کوټه سنګي کې کوم چسپکي ماین الوتی و. 1 ساعت لاره بنده وه. بوډا ته مې د لارې د بندېدو وویل، خو دی په 2 کېده. ویل یې چې هېڅوک مفته تنخوا نه درکوي. حوصله ښه ده، خو هر چاته نه. څومره چې به غلی وم، د بوډا توهین به ډېرېده. لنډ مې وپوهاوه چې له تنخوا مې 2 ساعته پیسې را وګرځوه. ښځو حیرانې سترګې راړولې وې. حیرانه یې پر ځای وه. پوهېدم چې دې سړي ته یوې ښځې هم داسې نیغه خبره نه وه کړې. لاړم، د ممیزو کوټې ته ننوتم، په خپل کار بوخته شوم. غږ راته. بوډا ته مې وکتل. د راډیو چینلونه یې اړول. یو وار به سندره راغله، بیا به یو چا خبرې کولې، وروسته به یوازې د شارټۍ غوندې غږ راته. پوهېدم چې دا د ډېرې غوسې نښه ده. دی به راته، ضرور به راته. د چینلونو دا ډول را اړول طبیعي نه ول، غوسه وه. خبره مې سمه وخته. بوډا په جګو پښو راته کېناست. ویلې، هله نو، نور مې نه یې په کار، ورکه شه، دلته دې ونه ګورم. بیا مې هم حوصله وکړه. له ممیزو ډکې لپې ته مې ور پو کړل. بوډا تر مټ ونیولم، چیغه یې کړه، له دې ځایه ورکه شه، نه یې اورې، تا ته وایم. فکر ته وخت پاتې نه شو. د هغه په مخ مې ورخپړې کړې. غټه پزه یې پنجه کې راغله. یودم یې چیغې کړې. شا په تخته ړنګ شو. پر ټټرې ور وختم. مخ ته مې سوکان ونیول. ښځې راغلې. په زور یې ترې لرې کړم. د بوډا بخت ښه نه و. غټه پزه یې په سرو وینو پټه وه. موږ ناخونګیر نه درلود. بوډا چټک له سالونه ووت. شیبه وروسته بیرته راغی. له وړو سترګو یې اور بادېده، خو څه یې نه ویل. زوړ موبایل یې راته ونیو. زما واسطه وه. وال له واره د کار د اخلاقو او اصولو په اړه راته وغږېد. هڅه یې کوله چې ځان ارام وښیي، خو په غږ کې غوسه نه شوه پټولی. لنډ مې ورته وویل چې خدای په امان. ټلیفون یې بند کړ.
ما هم خپل بکس راواخیست. د بوډا په سترګو کې غرور پروت و. دروازې ته لا نه وم رسېدلی چې بوډا بیا راپسې راغی. واسطه دا ځل نرمه غږېدل. نه پوهېږم، شاید پیدا شوي $400 به یې سترګو ته درېدلي وي. له ما څخه یې تر مازدیګره په کارخانه کې د پاتې کېدو غوښتنه وکړه. بیرته سالون ته ورغلم. د بوډا په څوکۍ کېناستم. پښه مې په بله واړوله. یو ورغوی پاکړی ممیز مې خولې ته واچول. ښځو په حیرانۍ راته کتل. بوډا راډیو ور واخیسته. کوڅې ته ووت. خپه نه وم. دا وار مې لوږه په زړه کې نه راګرځېده. اوس مې نه د بوټونو په ګنډلو کې وړې وه. وږې نه پاتې کېدم. مازې 2 تغییره راتلل. اول له سیوري بیرته لمر ته کېدم. دوهم سپینو پښو او لاسونو له سره تورېدا غوښته. مهمه نه وه، دا یې تور. ژوند یو رنګ نه و. یو زوړ اخبار مې سترګو ته ونیو. یو وخت کارګرې ښځې یو دم ودرېدې. شاته مې وکتل. واسطه له یو درویشي کړي سړي سره راغله. سړي میانه ونه درلوده. غټې رڼې سترګې وې. لنډه ږیره یې ګڼه وه، خو د ککرې سپین پوستکی یې تر تورو کمزوریو ویښتو روښانه ښکارېده. ودرېدم. واسطې والا ښځې لاس راکړ. سړي لاس راوخوځاوه. ښځې کېناستې. بوډا 2 پلاستیکي څوکۍ راوړې. پر یوې یې خپل زوړ څادر تیر کړ. سړي ما ته د کېناستلو بلنه راکړه. زه هم په خپل ځای کېناستم. ما دا سړی تر دې دمه نه ولیدلی، خو د کارګرو ښځو ولاړې دا راته ویل چې که وې نه وې همدا د کارخانې مالک دی. سړي له کارګرو ښځو په مسکا احوال واخیست. له دوی سره یې د جوړ ناجوړ پوښتنه وکړه. ویل چې له کارونه یې خوشحاله دي. وروسته یې خپلې تړلې بکسې ته وکتل. بیا یې ورېندارې ته وکتل. د هغې د سترګو په اشاره یې زه ور وښودلم. سړی ورو وغږېد. د کار قوانین او د خپلې کارخانې اصول تشریح کړل. ویل چې په دې 10 کلونو کې چا په کارخانه کې کوم بل یو ته لاس نه دی ورچولی. په کار کې هر څه د زغم وړ دي، خو توهین او لاس اچول نه مني. د اوږدې خبرې وکړې. په ټیټ غږ غږېده. په هره خبره کې یې اغلې ویل. خو دې احترام خوړلم. ما له دا ډول احترامه ښه خاطره نه درلوده. په آخر کې راته وویل چې یوې مهمې جلسې ته روان و، خو دې خپلې ترلې لپاره یې لار راکږه کړه. ویل چې دا موضوع به له نږدې وڅېړو. وروستۍ خبره یې دا وه چې متاسفه یم، ما ته د یو سپین ږیري وهل او توهین د زغم وړ نه دي. بوډا ته مې وکتل. وړې سترګې یې ځلېدلې. غلی ولاړ و. سړی ولاړ شو. خبره خلاصه شوه. معنا نور نو ځه مخ دې ورک که. خو ترلې یې مداخله وکړه. ویل چې د دې خبرې هم باید واورئ. سړي ساعت ته وکتل. بیرته کېناست. ما ته یې وکتل. ویل څه ویل لرې؟ ومې ویل نه مننه. خپلې ترلې ته وکتل. ما ته یې مخ راواړوه. دومره خو ویلی شي چې دا سپین ږیری دې ولې ووهه؟ دی دې د پلار غوندې دی. ومې ویل ځکه خو مې ووهه. دواړه یو بل ته وکتل. ومې ویل سم وایې، دی هم زما د پلار غوندې ګنده مردار خور او ناولې خوله لري. له سپکو سپورو پرته یې بل څه نه دي زده. پلار مې هم په ښځې لاس پورته کوو. دی هم همداسې دی، خو پلار مې ښه و. خپله ښځه او لور یې وهله. دی خو پردۍ ښځې تر مټو نیسي، پورې وهي یې، شنې خرې یې بولي، بد رد یې ورته وایي، ظلم پې کوي. غلی شوم. ناستو کارګرو ته مې مخ ور واړو. ومې ویل بد وایم. ټولې غلې وې. ورخطا ښکارېدې. ومې ویل دا اولادونو تشې ننوتې ګېډې یې سترګو ته ولاړې وې. له ډاره یې څه نه شو ویلی. هره یوه د ورځې 10 ځله سپکېږي، توهینېږي او لاس ورچوي. بوډا نیشه نیشه ګرځي. زړوره غږېدم. څه مې له لاسه نه وتل. ومې ویل تا د کار قانون یوازې له یوې خوا حفظ کړی دی، خو د کار قانون کې به دا هم لیکلي وي چې هیڅوک د کارګرو د توهین او تحقیر حق نه لري. هیڅوک دوی ته کنځلې نشي کولی، هیڅوک لاس نشي ورچولی، هیڅوک خرې نشي ویلی ورته. دوی مې همداسې په حیرانۍ کې پرېښودل. کراره له کارخانې ووتم. باید حیران وای. دلته ځینې خبرې له فکره پرته وې چې کلکې هوایي منل شوي دي. که کوم ماشوم پر اوږو در سپور شو او ته یې سوکه له اوږو ښکته کړې، نو له هرې خوا به داړې در ولوېږي چې د ماشوم خو نه پوهېږي، خو ته خو پوهېږي. ها سمه ده، دا یې ماشوم نه به پوهېږي. یو احمق به دومره نه وي ورښودلي چې
د بل کړکۍ په ډبرو موله. په کوڅه کې د ولاړ موټرو رنګ ته میخ منیسه. په سودا پسې له بل تلونکي ماشومه پیسې موړه. جنگ مور سره کوه، د لویانو پښو ته پټاکۍ مور اچوه. په کاغذ پران پسې پردو کورونو ته مور راوړه. د خلکو دروازې مور ټکوه. په کوڅه کې روان نجونې په ډبرو موله. ښځو ته دا موایه چې خاله کوم فلمونه دې خوښیږي. خیر دا یې ماشوم څه به نه وایه ورته. که کوم مشر در باندې ګرم و بیا هم ستا مخ تور دی. دی چې هر څه کوي حق ده، خو ته حق نه لري چې پورته ورته وګورې. که دې وکتل بیا ادبه یې. که دې په څلورو روان هم در سر په لار برابر کړ بیا هم بیا ادبه یې. ټول به وایي خیر حوصله وکړه، مشر دی. د قتل زوی وکړي او بدي کې د قاتل زوی د ژوند لپاره لور قرباني کړه، هیڅ خبره نه ده. که یې پیسې در باندې واخیستې او یا کلن ته یې کېنولې بیا هم پلار نه دی ملامت، له خپل قسمته به یې ګڼې. که یې په 14 کلنۍ کې په قیمار کې وبایللې، یو قیمار باز پوډري او شرابي ته یې کېنولې، بیا هم پلار د خپل اولاد بد نه غواړي. خیر دې وي په همدې آن د وړې ګیلې حق به هم نه لرې، ځکه درته به وایي دا ستا خپل قسمت، ځکه چې پیدا کړې یې، ډوډۍ یې درکړې ده. پیشکه هم خپل پیشنګوری لوږې ته نه پرېږدي، ټوله ورځ ګرځي را ګرځي، دومره څه ورته راوړي چې ویې ساتي او له احسان پرته یې لوی کړي. خو دلته هم دا یوه خبره هم بس ده چې پلار پیدا کړی یې. دا وایم چې بابا ولې پیدا کولم، ما خو نه ویلي ورته چې پیدا مې که بس. خپله لټي او سختي یې وه، د 5 روپو د پیدا کېدا نه و، خو اولادونه یې له حسابه وتلي وو. یوه شیبه کته پورته شو، وڅونګېد، سړه ساه یې واخیسته، احسان یې په خپلو اولادونو واچو چې وګوره په څومره زحمت مې پیدا کړي. څه انساني غریزه او حلاله نکاح ده، ټول کال په کال بچي راوړي. یو یې بیا د دې وروسته خو خپل مسؤلیت وپېژني. د هغه پلار ځان زار که چې مینه یې درکړې ده، خوراک جامو صحت تربیې او درس ته دې پام کړی دی، نور دې وساتي او خپل مسؤلیت دې ومني. که احسان در باندې واچوي هم بده نه ده، دلیل لري. نور پلرونه د خپلو اولادونو په کیسه کې نه دي، خو دې مسؤلیت پیژني، پیدا کړي دي، کوڅې ته یې ونه سپاري، پام در باندې وکړي او په سخته کې در سره وي. خو هغه پلرونه د احترام وړ نه دي چې پیدا دې کړي، خوراک څښاک صحت جامې تربیه او مکتب دې خدای ته حواله کړي. او په ماشومتوب کې د قیمار په یو داو کې نه هر ماشوم د ترحم وړ دی او نه هم هر مشر په احترام ارزي، نه هرې مور تر پښو لاندې جنت پروت دی او نه هم د هر پلار دعا قبلیږي. موږ ته هم داسې ویل شوي دي چې زما هغه ماشوم تر اوسه به دې سي چې زما د زوی بې عزتي یې کول او هغه ته یې بدې خبرې کولې. زه به د هغه مشر او ملا هیڅ وخت احترام ونه کړم چې مامور قدوس یې ملایکه ګڼله او زه یې بې عزته ورته ښکارېدم. زه به هغه پلار ونه بخم چې د امتحان لپاره مې د امادګي نیوله. غوښتل مې چې د پخوا غوندې اول نمره شم، خدای راغی کتاب او کتابچه یې په لغته ووهله، ویلې چې نور دا شیان در ټولوه، په درد دې نه خوري. په قیمار کې مې بایللې، ځان تیار که، راتلونکې هفته دې واده ده. ځینې قضاوتونه له اوله منل شوي دي، هیڅ چاته غلط نه ښکاري، ان دومره زړه هم نه لري چې د سم او ناسم په اړه یې فکر وکړي. د کارخانې مشر هم همدا باور درلود. د بې حیثیته بوډا حیثیت توانی شوی و. بیرته مې لاسونه تور کړل، لمر ته کېناستم، خو د موچیتوب په اوله ورځ لا واسطه ښځه راته ودرېده. خندلې، ویلې چې ستا له تګ وروسته مې د تره زوی د بوډا په غیاب کې له کارګرو ښځو سره وغږېد. یوې هم له سړي ښه ورځ نه درلوده. د تره زوی مې زاړه سړي ته ځواب ورکړ. زه غلی وم، دا زما په زړورتوب مینه وه. آخر یې وویل چې بیرته به په خپل کار بوخته شي، خو ما نه منله. په همدې موچیتوب مې اولادونه مړېدل.